د اقصا ساتونکی فرښتې نازلې دې د قدر شپه د حماس حماسات څومره عجیبه وه فرښتې نازلې دې د قدر شپه د حماس حماسات د معرکې درېیمه ورځ وه. زه د القصام د استشهادي کنډک په منځنیو لیکو کې انتخاب شوی وم. زموږ هدف د الخلیل ښار لویدیځه څنډه وه. بېګا مې خبیب ته وویل که زه شهید سوم او ته ژوندی وې نو کله مو چې بیت المقدس فتح کړ بیا ما ته دعا وکړه. خبیب په بحري بیړیو د توغندیو نصبولو انجینیر و. خبیب چې زما دا خبره واورېده رنګ یې تغییر وکړ. ویل ته څومره نازوانه یې، ما او تا په یو ځای د شهادت وعده نه وکړې. موږ په همدې خبرې وو چې مخابره کې شور جوړ سو. ویاند عبیده صاحب وویل چې نن زموږ د پرمختګ پیل دی، غازیان دې اماده وي. ما او خبیب خدای پاماني سره واخیستله، په بېلېدلو مې ښې اوښکې تویې کړې، ځکه کېدای شوی دا مو وروستی دیدن وي. پر سبا سهار موږ د یهودو په نظامي قرارګاو ور وختلو. تر شمېره ډیر یهود مو د جهنم کندې ته ورسول. 3 تنه زموږ استشهادیان ملګري هم د شهادت جامونه په سر اړولي وو. 2 ملګري مو ټپیان وو. شهیدان مو راسره واخیستل او نږدې نظامي کیمپ ته ستانه شو. زموږ له ستنېدو سره تازه دمې مجاهدین له رارسېدلو سره سم مورچلونو ته وختل، ځکه موږ پر 8 ساعته مسلسل په جګړه بوخت وو. کم ته په رسېدلو مو د شهیدانو مخونه لوس کړل. ما چې د کوم شهید له سره شنه پټه خلاصه کړه او مخ مې ولید ورخطا شوم، ځکه دا هم هغه زموږ خبیب و. ما ویل دا خو په بحري بیړیو کې و. ګمان مې نه کاوه چې خبیب به شهید شوی وي. جیبونه مې ولټول چې هویت کارت یې پیدا کړم. په یوه جیب کې یې کاغذ ایښی و، خلاص مې کړ. پکې لیکلي و زما ګرانه معمره، پوهېږم چې دا لیک به پس له شهادت لولې. ما له امیر صاحب نه اجازه اخیستې وه چې ستاسو سره عملیاتو کې یو ځای شم. واوره زما قدرمن وروره، ام اسره زما میرمن نومیږي. هغې ته ما اسلحه ورښودلې، زما شخصي اسلحه هم ورسره ده. زما 2 زامن جلال او عزیز هم له اسلحې سره بلد دي. د عجیز په کیم کې زما میرمن اوسیږي. هلته ورشه او زما د شهادت خبر هم وروړه. هغوی ما ته په تمه وو چې جهاد ته یې راسره یوسم. کله چې ورسېدې زما زامن د استشهادیانو ثبت او میرمن مې د امهات العسریون استشهادي ټولۍ ته ورسوه. ستا خواخوږی شهید خبیب. له دې لیک لوستلو سره مې بدن په رژدېدلو شو. ولاړم او دس مې وکړ او د عجیز کمپ ته مې ځان ورسوه. چې ورسېدم هلته سخت بمبار شوي وو. ډیری اوسېدونکي یې شهیدان سوي وو. یو کوچنی ماشوم د دوړو په منځ کې ولاړ و. بابا بابا چیغې یې وهلې. ورغلم په غېږ کې مو واخیست. ما ویل زوی جانه مه ژاړه، بابا دې راځي. چې ورته ځیر شوم ما ته چې خبیب کوم عکس ښودلی و بلکل هم هغه ته ورته و. له 2 ساعته پلټنې وروسته معلومه شوه چې د خبیب ټوله کورنۍ په شهادت رسېدلې، یوازې همدا زوی یې په زخمي حال پاتې و. ما د خبیب شهید زوی خپل کور ته یوړ، مور ته مې ورکړ. زموږ کور کې نور تازه یتیمان هم راټول شوي وو. زه بیرته د معرکې ډګر ته راستون شوم. پرون شپه خبر راغی چې زموږ کور هم بمبار شوی. په کور کې یتیمان او راټول شوي معیوبین هم شهیدان شوي. له خپلې کورنۍ یوازې ژوندی زه پاتې یم. دا دی سهار لمر راختونکی دی. د یهودو سره په مخامخ سنګر کې ناست یم. نور ملګري تلاوت کوي. کیدای شي نیم ساعت وروسته زه هم شهید شم. د ټولې نړۍ مؤمنانو ته زما دا پیغام دی چې د خالد او صلاح الدین بچانو، ای د عمر او عبیده لارویانو، خپلې موټې مو د اسلام د بریا لپاره مضبوطې کړئ. معصومه اقصا ستاسو راتلو ته سترګې په لار ده. لیک معمر الپستیني، ژباړه عزیز الدین، مصنف ویاند محسن احسان. منعم یې په زار زار د ژړاولی، چې منعم یې په زار زار د ژړاولی، چې منعم یې په زار زار د ژړاولی. څه کابل برما څه شام و څه غزا وه، څه کابل برما څه شام و څه غزا وه. ابابیل و د اقصا په ننګ راغلي، کاڼي وار شنو باهو د بلقیسه وه. فرښتې نازلې دې د قدر شپه وه، د حماس حماسات څومره عجیبه وه. ابابیل و د اقصا په ننګ راغلي
نړۍ وار شول